د وایس اف امریکا ډیوه له اړخه د سوات په یو شخصي هوټل کې ماشومانو ته د پولیو په ضد د څاڅکي ورکولو په هکله یو ورځنی غونډه وشوه. دې غونډه کې د ژوند د بېلابېلو شعبو سره تعلق لرونکو ښځو او سړو ګډون وکړو. دې غونډه کې ناستو تنانو زیاته کړه چې د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې د پولیو ناروغتیا یا وایرس ختم شوي دي او په شمار یو څو هیوادونه پاتې دي چې پکې د بدمرغه پاکستان هم شامل دي او ټولو خلکو له پکار دي چې هغوی هر وار خپلو ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکړي او خپل ماشومان د ټول عمر د مزدورۍ نه بچ وساتي. غونډه کې شریک مولانا اجاز ساجد وایي پولیو قطرې موږ په دنیا کې خصوصا اسلامي ملکونه وګورو. په اسلامي ملکونه کې ترکی، سعودي عرب امارات، بحرین چې څونه یعنی غټ ملکونه دي د ایران پورې په ټوله دنیا کې دا ختم شوی دی. د هغه ځای علما، د هغه ځای ټول سکالرز، د هغه ځای ساینټسټ، د هغې میډیکل ایکسپرټ دا ټول په دې باندې متفق دي چې دا ختمول پکار دي. دغه شان افغانستان او پاکستان کې زموږ چې څونه معروف چې دی علما کرام دي، زموږ د میډیکل فیلډ چې څونه ساینټسټ دي او چې ډاکټرز دي هغه هم په دې باندې متفق دي چې په دې کې څه قسم مضر اثرات نشته دی او د دې خاتمه چې دی دا انتهایی ضروري ده. غونډې ته ویلی شو چې پاکستان د 500 نه زیاتو غټو علماو فتوا ورکړې ده چې د پولیو څاڅکي پاک ساک دي او دا څاڅکي ماشومانو له ورکول ډېر ضروري دي. غونډه کې شریک تنان د ټولګو په شکل کې کېناستل او په دې خبرې خپله رای ورکړه چې میډیا یا عام خلک په څه شکل کمپین وچلی چې انکاري تنان چې خپلو بچو له د پولیو په ضد څاڅکي ورکړي. غونډه کې د پولیو څاڅکي ورکولو تنانو او د هغوی د حفاظت لپاره د پولیسوالو په ستونزو هم خبرې وشوې. غونډه کې شریک ډاکټر جواد اقبال په دې هکله وایي یو چې کوم د پولیو ورکرز دي کوم چې دوی انګیج کیږي پای کې زیاتر استادان دي او پولیس دي. استادانو مسله دا راځي چې په هغې کې دوی چې کومې پیسې ورکوي، معاوضه ورکوي، هغه ډېره زیاته کمه ده. بل دا د دوی د زړه نه دغه کار چې کوم دی هغه نه کوي. دویم چې کوم دی پولیس دی په دې کې پولیس چې کوم دی د هغې لپاره چې پوره ورځ دوی کوم کار کوي د هغې لپاره هېڅ ریوارډ چې کوم دی هغه نشته. غونډه کې فیصله وشوه چې ټول خلک به په خپل کور، چمګاونډ، دفترو، بازارونو کې او علما کرام د جمعې د مانځه په خطبو کې به د پولیو څاڅکو ورکولو په اهمیت بیان کوي چې ټول خلک دې هر وار خپل ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي کوي چې ماشومان د ټول عمر د مزدورۍ نه بچ پاتې شي او زموږ د هیواد نه د پولیو د وایرس مکمل خاتمه وشي او زموږ ماشومان د ټول عمر د مزدورۍ نه بچ پاتې شي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوه، سوات.